راشد خان وایي د ایرلېنډ او IPL سیالیو ته کیمل بیټ تیار شو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې مخکښ وروستو پاچونکي په ټویټر باندې یوه لنډه ویډیو کې خپره کړې ده چې هغه پکې د کرکټ بیټ جوړونکي سره ولاړ دی او یادکاس بیټ جوړوي. راشد خان له دغه ویډیو سره په کیپشن کې لیکلی دی چې د ایرلېنډ په وړاندې لوبو لړۍ او همداراز د هند تجارتي لیګ یا IPL لپاره کیمل بیټ یا ووښ بیټ جوړ شو. د کیمل بیټ چې په لومړي ځل راشد خان پر بیګ باش کې تجارتي لیګ کې توپونه ترسره کړه، ډیرو رسنیو پرې راپورونه خپاره کړل. دغه بیټ چې د راشد خان یو ځانګړی نوښت او د نورو بیټونو نه یې لږ توپیر درلود، د کرکټ اسټرالیا ویبپاڼې ورته د کیمل بیټ نوم ورکړ چې وروسته ډیر مشهور شو. اوس تازه راشد خان د ایرلېنډ په وړاندې سیالیو او همداراز بیا د هند تجارتي لیګ لپاره هم ورته بیټ جوړ کړی دی چې نوموړی په دغو سیالیو کې په دغه نوي کیمل بیټ یا ووښ بیټ باندې توپوهنه ترسره کړي. راشد خان په بیګ باز تجارتي لیګ کې د اډلا سټایکر لوبډلې لپاره لوبېده چې یا د لوبډلې یو له مخکښو لوبغاړو څخه دی، ځکه نوموړی نه یوازې دا چې په توپ اچونه کې ښه ځلېدلی دی بلکې په توپوهنه کې هم ځینې وخت ښه کمال کوي. همداراز د هند تجارتي لیګ بیا راشد خان د سنرایز حیدرآباد لوبډلې لپاره لوبېږي. نوموړی له پیله د همدغه لوبډلې سره دی او هر ځل یې ښه ځلېدلی شي. بل لوري ته د افغانستان او ایرلېنډ 3 شلوریزو لوبو لړۍ هم په راروانه میاشت کې په هند کې ترسره کیږي چې دغه لوبې به د مارچ په 8 8 او 10 نیټه د هند په ګریډر نیوډا لوبغالي کې ترسره شي.